مونږ تاسو به د الله د پیغمبر سره محبت ساتو ان شاء الله ساتو به ان شاء الله دلته څخه خلک دغه سي مشتري هغه د الله د پیغمبر سره محبت شرک دی نعوذ بالله تاسو به کتلی زمونږ د کې پی کې کې رسو کارونه د ارتداد مهم شروع دي د کفر مهم د مولا شاکر په نوم هغه فتنه تاسو پیژنئ د تراویح د انکار نه شروع کړي او د رسول الله د رسالت په انکار باندې خبيث ولاړ دي وسه تازه ابل ورځمن انټرویو ورېدا هغه کې وای د امت کې د اختلافات ولیدي وای دا د حدیثو د وجه دي وای ځکه د حدیثو کې مجوسو ملاوت کړي دي شیعو پکې ملاوت کړي دي وس پدې کې د اصلي او نقلي روایت پته نه لګيږي دا پته نه لګيږي مجوسو کوم خبرې پکې رضام نه دکړي دي الله د پیغمبر خبرې کومې دي دا پته نه لګيږي دغه حدیثو کې ملاوت شوه دي د دیو جن امت کې دغه حدیثو د وجه اختلاف شروع دي نعوذ بالله او کل کر وې دا قران په خپل نبی رسول الله لیکل امت ته ورکړي احادیث 200 کال وروسته لیکل شوی دا قابل اعتبار نه دي ابل ورځ تیر ورځ میاشت دوی وشوي کلی په راغی وير نه د شیو سره دین ست نه د سنیانو سره د شیو سره خو یقینا دین نشته ور سنیانو سره ور سره د الحمدلله وې د دې سنیانو لا د مجوسو چې ورته کوم کتابونه لیکلي دي بخاری مسلم ترمذی ابن ماجه دا ته واغله دې سره دین به کوم ځای کې دی هغه ظالم گریوان د رسول الله گریوان ته رسیدل جنت یې خو کی دا حدیث غره قران د پر شرح د تفسیر دی ته کم از کم دا خو منی چې قران محفوظ راغلی دی کوم راویانو چې تا ته قران دا رسول دی اگر راویانو حدیث هم راوړي دي که حدیث قابل اعتبار نه وي دا قران د کم طرف نه قابل اعتبار شو دا قران متن دی حدیث هغه پر شرح ده او قران خو صرف د الفاظو د معنا د زموږ ټول اصولین لیکل دي قران د الفاظو د معنا دواړه دومره او دا غي معنا احادیث دي او استوي قران الفاظ متواتر راغلي دي معنی په تواتر سره نه راغلي ته په قران کې تحریف معنوي قائل شولې کله چې حدیث محفوظ ده بری او داجب خبره ده الله په قران باندې موږ د پاره عمل کول ضروری و موږ باندې پرس کړل اوس هغه قران الفاظ کوم تر الله احادیث چې راغلي شرح ده هغه تفسیر ده رب ذل جلال هغه موږ ته صحیح دا رسول بندوبس ونکو دا خو تکلیف ما لا يطاق عليه شو دا خو الله د قانون نه خلاف تیر سره او هغه ظالم یقینو کې زمونږ د دین بنیادونه نړۍ هغه په دی وخت هغه د حوض کوثر د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حوض کوثر نه منکر دی د شفاعت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منکر دی د پل صراط نه منکر دی اگر قبر د ژوند او زندګۍ د منکر دی د رسول الله د حدیثو نه منکر دی د رسول الله د اطاعت نه منکر دی هغه ظالم هغه د معراج نه منکر دی هغه تقریبا 40-50 ضرورت دي چې زمونږ استاد سره دین بنیادونه دي دا غینه صرف انکار نه کوي بلکې هغه بس ټوغي کې استهزاء ور بسید الته او زه تاسو ته وایم چې وسړی احادیث نه مني بیا د قران منلی شي نشي بنل احادیث نه مني ته قران به د پتا نازل شوی او ښکاروي وای په دا دین باندې 1400 کاله تر اوسه پورې څوک نه وای شي ابل ورسره طلاق مسله وکړه وای 1400 کاله په دې باندې تر اوسه پورې څوک نه وای شي 1400 کاله د قران چا نه دی بیان کړي 1400 کاله په دا قران باندې څوک نه دی پوه شوی 1400 کاله چې ور باندې څوک پوه نه شو به تر کوم طرف پوهیږي په تا باندې نوې وحی راځي بده وخت کې تر قادینی روډ شوی د نوې وحی مدعي شوی دا زموږ تاسو دین خو په تواتر سره راغلی دی او چې 1400 کاله به څوک نه پوه شو به زر کوم طرف پوهیږي او یقین زرا غي چیلنج دی دلته ذکر کوم او صرف به خبره د خبرې شاید زب غلطه شاید تاسو رکړي مولوی صاحب غلطه باندې وي لیکن دا خو نشي کېدای چې په دې وخت ټول دنیا تمام علما مدارس داري په غلطه وي زګ تاسو ته وایم 1400 کاله په دې قران څوک نه دی پوه شوی نه چا بیان کړی دی په دې وخت دا تمامي دنیا علما څوک په قران نه پوهیږي نه بیانې صرف زب قران پوهیږم او زه بیانوم تاسو به ومنئ را سره وبه منئ تاسو به یاره ته دماغي مریض خپل دماغ علاج یقین نو کده غزیدار دماغ مریض شوی ټول دنیا په قران نه پوهیږي زه به وایم دې ټول دنیا قران 1400 کاله نه بیان کړو څه به یادو مونږه د سيزونه راځم کړل مونږ هغه مدارسو ته پیش کو چې عالم اسلام ور باندې اعتماد کړي زموږ تاسو رکلی مدرسې نه
عالم اسلام چې بچا اعتماد کوي مې د کلیپونو ورته ورولېږل او قسم دې زبازو من رسول ته بخبل ورغلم پینځه اتا لس مفتیان مشران علما کې راستل ما ورته د کلیپونو ګلاو کړلا ما ورته یو سړی دا خبرې کوي او ډېر په تعجب سره رسو ما ته وای دا سړی خو بالکل زنديق دی کفر اشد قسم چې وي ما ته ښکارا خبره دا خو زنديق دی ما ورته ام تک قصص ما ته په کاغذ ولیکم ما ته راکړه چې امت ته پېښ هغه مدرسو ته موږ ورولېږل چې عالم اسلام په اعتماد کوي ما سره ټولې فتوی 15 20 25 پورې فتوی را رسېدل مختلف مکاتب فکر ان شاء الله د میاشت ودیمه کې نور پر کې به مو میډیا ته پېښ کوو هغه ټول لیکلي دي دا سړی زنديق دی د اسلام د دایرې نه وتلی دی مرتد شوی کافر شوی دی د بیانونه اورېدل د درسونه اورېدل دا حرام دي د بس مونږ کول دا جایز نه دي د سره لین دین تعلقات ساتل دا جایز نه دي د بیانونو نشر کول هغه اورېدل د دې انټرویو کول دا ټول امور حرام دي په مسلمانانو باندې لازم دي چې د دې ځان وساتي ځان ورنه ساتو ان شاء الله ګورئ زمونږ ډېر ملګري به احتیاطي کوي وای خیر دی اور موږ له خدای عقل را کړی دی نو تعالی غوړ خپل او د مسائل نه درځي تعالی څنګه عقل در کړی دی اوس خلکو په قران کتابونه لیکلي په قران اعتراضات کړي دي نو ته باغی نه پوهیږي د شکوک شبهات شکار کیږي وا د دیو جن داسې زونه ماورا ستاسو کې نفاق پیدا کوي اسلام په باره کې شکوک شبهات پیدا کوي د حدیثو باره کې شکوک شبهات پیدا کوي یقین وکړه حدیث چې تا لري کړه دا حدیث د قران د پر شرح ده دا تفسیر ده زمونږ د دین اولنې ماخذ قران ده زمونږ د دین دویم اهم ماخذ احادیث دي دا احادیث د قران د پر شرح ده کله چې د حدیثونو انکار دی وکړه دین بنیاد دی ونړو په خله کوم طرف ته ورسي زه تاسو ته وایم تاسو د ورځې څو ټیمه مونځ کوئ څو کوئ سحر څو رکعاته کوئ ماسپښین څو کوئ مازدیګر څو کوئ ماښام څو کوئ ماسخوتن څو کوئ دا قرآن اوچت کې بدی کې پنځه ټیمه پدې کې د مونځ حکم شته اقیم الصلات لیکن په دې قرآن کې د مونځ پنځه ټیمه مونځ د دې اوقاتو کې تفصیلات نشته دا قرآن اوچت کا پدې کې د مونځ د رکعاتونو تفصیل نشته دا قرآن اوچت کا تاسو پنځه ټیمه اذان کوئ اقامت کوئ د دې تفصیل په دې قرآن کې نشته تاسو دا قرآن اوچت کوئ پدې کې د مونځ شکل صورت حیات کیفیت دانش لري دا د وحی غیر مطلوب په ذریعہ د الله پیغمبر ته راغلي دي چې مونږ او تاسو هغه یو قسم وحی دا مونږ ورته وحی خفي وایو تاسو دا قرآن اوچت کا زکات ذکر شته د حج حکم شته د روزې حکم شته د سود حرمت شته تفصیلات نشته تفصیلات احادیثو کې بیان شوي دي دغه سره شریعت تمام احکامات ته چې احادیث نه مني ته خو د دین بنیاد ولړو ته وسبس بهرحال د چیلنج ورکو پدې او یقین وکړه د پنځ د رسول الله حیثیت دا د دې د ورته یو فاسق فاسق حکمران امر دی بس دینه خو نشته تیا تذکر به موږ سره راسره د رسول الله د خبرو حیثیت د حدیثو حیثیت د پنځ د دې د ورته یو فاسق فاسق حکمران دی برابر دی وای دا الله نه سوا د بل چا سره څه قسمه محبت کول دا شرک دی چاهي نبی ولی نبی دا الله نه سوا د بل چا تعریف کول دا شرک دی زمونږ ناتخوانان غریبان خو ټول لا وي بل مشرکان دي او مولایانو ټول عمر په دې شرک کې تیر کړ ما ورته سیرت اجتماع کې جواب ورکړ ما زما جواب چې ورسېرو ما ته پرې د روایت قرآن وخایا حدیث خو دې مني نه ډېر په بېدردۍ سره رد کوي پرې د حدیث قرآن وخایا ما ورته وی قرآن مجید خو ځای په ځای ذکر کوي یو آیات تاسو په درې آیتونو تاسو په وړاندې وایي ما ورته سورې توبه وچتګه قرآن مجید کې الله فرمایي قل ان کان اباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها او خلکو که تاسو خپل مالونه تاسو د خپل اولادونه تاسو د خپل دغه محله تاسو د خپل تجارتونه احب الیکم من الله ورسوله احب الیکم من الله ورسوله احب الیکم من الله ورسوله تاسو ته الله او رسول نه زیات محبوب وي تاسو ور سره د الله او رسول نه زیات مینوي بیا فتربصوا حتى ياتي الله بامر بیا د الله د عذاب انتظار وکړي دغه سورې احزاب آیت نمبر 6 اوچتګه ما کان النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم د مؤمن شان بداوي د الله د پیغمبر سره بل خپل ځان نه زیات محبت ساتي ولا يرغبوا بانفسهم عن نفسه ظالم ردینه قرآن ډکړي خو کاش کته قرآن راغسته وي د قرآن خو دې لږ کتلې وي نو د الله د پیغمبر سره به موږ محبت ساتو ان شاء الله محبت به ساتو ان شاء الله
او دغه مرتد ملعون منحوس د قصد به ساتو ان شاء الله ساتو به ان شاء الله دیو جن د سیرت د اجتماع ز په دې ځبانه ختم زګدل